بسم الله الرحمن الرحیم. که سړی په مجموع کې وګوري د افغانستان خلک چې دي هغه د یو ساعت وربند ته ضرورت لري، خصوصا دا شپې چې د اختر شپې دي او خلک د قریبانو دوستانو کورو ته ځي او راځي، ربط آمد لري. نو په دې وخت کې بیا وربند بیخي مهم دی او ضرور دی چې طالبانو وکړي او د دې څخه باید چې موږ مننه وکړو او دا ډېر لوی کار وکړي. راځي دې ته چې د سولې لپاره څومره کومک کولی شي. دا غوربند او هغه غوربند فرق لري. هغه غوربند چې هغه د سولې سره ډېر کومک کولی شي هغه غوربند دی چې په افغانستان کې هغه مقدمې چې هغه غوربند ته زمینه برابروي، هغه مقدمې خلاص شي، بیا یو سرتاسري غوربند په افغانستان کې راشي، هغه د توافق په صورت کې وي. یعنی دا معنی چې حکومت او طالبان په دې توافق وکړي چې موږ په تاسې باندې کار نه لرو او بل موږ په تاسې کار نه لرو او هغه ثبات او استقرار ولري، نو هغه وربند چې دي هغه اصلي د سولې دپاره وربند دي. اما لیکن دا وربندونه حکومت تشویل دله د طالبانو په نورو وختو کې هم کړي دي، د توافق په صورت کې نه دي. د طالبانو یوازې وربند اعلان کړي چې موږ به په افغانستان کې وربند کوو، یوازې په ملت د وسایي دپاره د تسهیل دپاره د دې دپاره دوی وربند وکړي، خو د توافق صورت نه دی. حکومت به د خپل ځان سره وربند کوي، ځکه چې هغه دې وربند ته تر اوسه پورې د طالبانو په نیز باندې زمینه نه ده برابره شوې چې د توافق په صورت کې وکړي. نو زه خپله دونې وایم چې دا وربند ښه خبره ده، د ملت لپاره تسهیل دی، تسهیل برابر سو، ربط و آمد د قریبانو دوستانو یو د بل سره کېږي، جنګونه به نه وي. په افغانستان کې روزانه مرتشي وي، نو چې په سواو خلک د منځه ځي یا زخمیان یا مړه. اما لیکن دا درو شپو کې به څوک د منځه هم نشي ولاړ، خپل به هم نشي، د اختر شپې هم دي. خو هغه اوربند سره لکه تا چې سوال وکړي دغه اوربند سره تشبیه دی، خو کومک به د سولې دپاره ډېر نه شوي. متاسفانه چې امریکایانو اعتماد د منځه یوړي، کم باور چې د طالبانو د امریکایانو ترمنځ راغلی و، کم اعتماد چې راغلی و، هغه امریکایانو په خلاف ورزي باندې د منځه یوړي. که تاسې متوجه یاستې ته چې مخکې امریکایان وتله په اعتماد په صورت کې وته، طالبانو په دوی ټک نه کوي، دوی به د افغانستانه وته. اوس چې دوی اعتماد د منځه یوړي، دوی خپله د خپلو وتلو دپاره خلک راولي او تیاري راولي چې د دوی امنیت ونیسي او هغه مسلکي وي په دې باندې او دوی په خپل امنیت باندې ولاړ شي. د مخه د اعتماد په دغه امنیت باندې تلي چې اعتماد و. اوس راغلو دې ته چې اعتماد د منځه ولاړي، دا اعتماد سازي د اوربند دپاره یو مقدمه ده. نو چې اوس اعتماد سازي ولاړه دغه د منځه، نو اوربند مقدمه یې نشته. نو زما فکر باندې دا اوربند به مقدمه اوربند به نه طالبان ترسره ورسوي او نه حکومت. ښه خبره به دا وي چې د حکومت او د طالبانو ترمنځ یا د بیرته د امریکایانو د طالبانو ترمنځ یو اعتماد سازي وشي، هغه به بیا دې ته زمینه برابره کړي چې هغه لکه ما چې درته وویل چې اعتماد سازي د اوربند لپاره یو مقدمه ده. نو مقدمه د شي چې راغله هغه به خامخا به هغه شی باندې حمل کېږي، هغه به بنا کېږي، هغه به راځي. خو اوس مقدمه د منځه تللې ده، دا یو ډېر د تعصب ځای دی. افغانان ضرورت یې ته لري لکه اوس مرتش په 3 ورځو اوربند یا په 4 ورځو اوربند باندې ډېر خوشحاله وي. نو چې هر وخت اوربند وي دا په افغانان کې ته به څونې د تسهیل لاره برابره شوي او څونې به افغانان خوشحاله وي، خو دلته احتمال د منځه تللي. په تعصب سره وایم چې زلمی خلیزات تاسې وینئ چې یو ورځ یوه خبره کوي، بله ورځ بله خبره کوي. یو ورځ پرون کې یا بله ورځ کې دا خبره کړې ده که طالبان صلح ونه کړي زه به د حکومت سره ملګری شم یا به د جمهوریت والا سره ملګری شم. دا خبره د زلمی خلیزات سره مناسبه نه وه، کاشکې دوی دا خبره نه وای کړې. دا خبره چې بیا دی کوي دا خپله ناکامي پټوي. دا خو د ده ناکامي ده چې د طالبانو سره امضا وکړل او توافقنامه یې په وخت باندې چې هغه وخت و چې د امریکایانو په مشوره باندې دا وخت تعیین سو، نو په هغه وخت باندې دوی تعهد وکړي، توافق یې وکړي، بیا امضا ورسره وکړه. خو ده د خپلې امضا دفاع ونه کړه. کاشکې د خپلې امضا دفاع کړې وای،
نو زه فکر کوم چې دی چې اوس دا هر څه حرکتونه کوي دی که دا حرکت کوي لکه تا چې وویله چې دی وایي چې داسې ویشي باندې توافق راسي زموږ د طالبانو ترمنځ دی غواړي چې بیرته ځان مطرح کړي یوه خبره دا ده او دی غواړي چې هغه خپله ناکامي چې ده هغه باندې سوري وغوړي نو زما فکر باندې دا ملامتیا چې ده په خپله تر اوسه پورې په زلمۍ خلیزات کې ده نو دونې ویلی سم چې د طالبانو زموږ هم دا نظر دی چې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ توافق ته ضرورت شته چې دوی په یو شي باندې توافق وکړي په هغه باندې په یو وخت باندې او په هغه کې به اعتماد بیرته د دواړو طرفو ترمنځ قایم سي هغه به سبب و ذریعه د دې وګرځي چې امریکایانو هغه غونډه چې په استنبول کې غواړي هغه غونډه کې به طالبان هم اشتراک وکړي چې هغه د افغانستان د معادلې یو قوي طرف دی نو بیا هغه غونډه کې یو څه وشي خو دونې ویلی سم چې هغه غونډه عاجلانه چې اوس امریکایان کوي هغه امریکایان خپل مطالب او مقاصد لري خو طالبان به خامخا د هغو مقاصدو مخ ډپ کړي لکه مثلا امریکایان وایي چې عاجلانه غونډه موږ کوو لکه د بن غونډه دلته به یو حکومت جوړوي امریکایانو به اشغال د منځه ولاړ شي امریکایان به په خپلو ملکونو کې دغسې نیکنامه شي چې موږ د افغانستان ته ولاړو عاقبت د افغانانو ترمنځ جوړه موږ وکړله او افغانان موږ سره جوړ کړله نو دا هر څه چې موږ په افغانستان کې کړي وه وحشت مو کړي وو بربریت مو کړي وو نتیجه یې دا دې ورکړه نو هغه وحشت نه دی بربریت نه دی نو دا د امریکایانو دغه موږ ته به څه تاوان وکړي موږ ته به دا تاوان وکړي چې سبا به نور ملکونه هم ورته زړښت کوي او امریکایان کېدای شي چې د پاتې کېدو دپاره هم بیا یو زمینه برابره کړي نور ملکونه به هم بیا سبا لکه روسان چې راوغورځېدل بیا امریکایان راوغورځېدل موږ دا نه غواړو چې نور ملکونه د افغانستان کې د مداخلې ته زړښت کړي چې په افغانستان کې مداخله وشي ښه خبره به دا وي چې طالبان او د افغانستان د حکومت هیئت دواړه خپله یو اجنډا جوړه کړي د امریکایانو په اجنډا باندې ولاړ نه شي او دا په دغه کې په قطر کې په استنبول کې یو خاکه جوړه شي قوي خاکه هغه بیا په قطر کې غني شي په بین الافغاني مذاکراتو کې په عمیق نظر باندې نو دلته به داسې حکومت جوړ شي چې هغه حکومت به بیا د منلو وي او ټول افغانان ته ملت به تر شا ولاړ وي عاجلانه حکومت چې دی چې اوس لکه څنګه چې امریکایان خیال لري هغه موږ ته جنګ راوړي لکه د 20 کاله موږ ته شوي د محصول موږ ته چې اوس خورو هغه یګانه جنګ دی اول خو دونې ویلی سم چې په جګړه کې طالبانو حکومت نه دي ښکېل خارجیان هم ورسره دي خارجیان بمبارونه کوي سم او منظم بمبارونه کوي په جګړه کې د جګړې د یوه طرف تناو د خارجیانو په لاس کې دي په دې کې شک شبه نشته چې شته خو دونې ویلی سم لکه تا چې پوښتنه وکړه چې باید څه ضرور دي څه وشي استقلال ضرور دی که د افغانستان حکومت مستقل نشي او هر څه د خارجیانو په لاس کې وي نو زه فکر کوم چې په افغانستان کې به بیا موږ دغه جګړه به روانه وي او خارجیان به ځان بیا ساتلی وي او نور خلک به جنګوي یو طرف ته طالب وي بل طرف حکومت وي نو ښه خبره به دا وي چې د افغانستان حکومت د خارجیانو څخه رابیل سي مستقل سي د هغه د بیلېدو دپاره زه خپله د دوی د ښه افغانستان جوړولو د ښه آینده جوړولو دپاره 3 لارې بولم یوه لار دا ده چې دواړه طرفونه په دې باندې زور راوړي چې خارجیان د افغانستان ووځي د افغانستان حکومت دې اعلان وکړي خارجیان دې ووځي لکه څنګه چې اشرف غني ابل وزوله چې ما وختي خارجیان ټول چې ووځي دا دې ښه فرماله ښکاره خبره ورته وکړي چې موږ تاسې نور په افغانستان کې نه پرېږدو وخت یې ورسره تعین کړي نیټه دې ورسره تعین کړي په نیټه دې وباسي دواړه طرفونه د یو نظام په سر باندې توافق وکړي چې په دلته به په افغانستان کې یو اسلامي نظام راولو په هغه اسلامي نظام باندې به موږ ځو درېیمه خبره دې دواړه طرفونه د افغانستان په موضوع کې ملت ته شرکت ورکړي ملت افغانستان چې په انتخاباتو کې موږ راغواړو بټ په دې باندې وولو چې موږ ملت راوستلو اما لیکن په ځای د دې کې چې
صلح راځي ملت خپل د ځان څخه ور وژني په دې کې به ملت ته شرکت نور کوم ولته زما مفادات ترلاسه وشي نو دواړه طرفونه دي ملت ته شرکت ورکړي نو دا درې خبرې کدی وکړي زما فکر باندې دا به هغه شی وي لکه تا چې وویل استقلال په صورت کې به وي او په افغانستان کې به یو مثبت ګام وي او مثبت حکومت به راځي او دوامدار حکومت به راځي